واده کړې ښځې چې د خپلې مجبورۍ نه په یو دفتر کې ځان له کار پیدا کړو، خو د هغه دفتر کوم منیجر چې و هغه دغه ښځې دپاره نیت خراب شوی و او غوښتل یې چې ناروا تعلقات ورسره جوړ کړي، خو دغه ښځه چې پاک دامنه وه او نه یې غوښتل چې داسې غلط کار وکړي، ناروا کار وکړي. دغه منیجر راپاڅېدو او دغه ښځه یې په دغه دفتر کې وشرموله. دغه ښځې نوم چې نمره دی او د هلک کوم منیجر چې دی د هغه نوم احمد دی. احمد منیجر چې دغه نمره سره یې ډېر خاص تعلقات جوړ کو او ګپ شپ یې ورسره لګاوه، په دفتر کې چای به یې ورسره خم، په کینټین کې یو ځای څښلو او نور به یې آفس ته خم راغوښتله او ډېر خیال به یې د دغه نمره ښځې ساتلو، خو دغه نمره ته دا پته نه وه چې دا منیجر احمد زما دپاره داسې غلط سوچ ساتي او غلط نظر راباندې ږدي. ډېر صفت به یې د نمره کولو او ډېر تعریفونه به یې کول. خو یوه شپه چې کله ناوخته شوله، دغه احمد منیجر خپل دفتر ته راوغوښتله او ورته یې وویل چې ته زما ډېره زیاته خوښه یې او ما سره دغه کار وکړه. په دغه ټیم کې په نمره باندې غچ ولګېدلو او د هغه ځای نه یې ځان په تیښته وویستلو. په سبا چې کله نمره دفتر ته راغلله او خاوند یې خم رالی، نو په دفتر کې دغه افوا ګټه شوې وه چې بیګا نمره د احمد سره په آفس کې وه او هلته یې ورسره داسې ناروا کار کړی دی. حالانکې داسې کار نه و شوی، خو احمد منیجر پې الزام ولګولو. د دفتر نورو کم کسان چې ول د هغوی په مخامخ یې وشرموله او نمره چې کله منیجر احمد ته وویل چې دا تا ما سره څه وکړل، نو احمد ولله دا جواب ورکړو چې ما څه خو هم نه دي کړي، دا هسې خبرې جوړوي. د ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی کتونکو کمې جنکۍ کمې ښځې چې په دفترونو کې کار کوي، نو داسې ډېر کمظرفه خلک شته دی چې هغوی پردو ښځو عزتونه لوټ کوي او داسې غلط نظر پې ساتي او د غلط کار په بدله کې پیسې هم ډېرې ورکوي.